سنشتا زپلار لارا استغفار وایا سنشتا زپلار لارا استغفار وایا د خدای نه خیر غواړه بادار استغفار وایا تسبیح دی وشله و د رب سره حساب مکوه تسبیح دی وشله و د رب سره حساب مکوه تسبیح دی وشله و بېشماره استغفار ووایه چرته چې ګورم نو سندرې دې د خولې راوځي چرته چې ګورم نو سندرې دې د خولې راوځي مړه خاموشه ګناهګاره استغفار ووایه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ به جوړ به او له خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلي خپرونه د ادبي ګلونو راسره ناست یو ځوان فکر او زلمی شاعر د پیښور د سیمې د پښتو ادب یو تکړه لیکوال ډېر ملګري به پیژني هم ځکه چې د عیني خپرونې کوربه راسره نن په ادبي ګلونو کې میلمه دی ډېر وخت منا خلم راځي په خپل پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی وایو صالح نادان صاحب پروګرام کې درته ډېر په مینې سره هرکلی وایم السلام علیکم ډیره زیاته مننه مو کومه انضمام وروره ستاسو د احتشام هم ډیره مننه کومه چې دغه کړاو کوئ او دغه زیار کوئ او ادبي کسانو پسې ورځئ شاعرانو لیکوالانو پسې ورځئ او د هغوی غږ او د هغوی احساسات او جذبات ولس ته رسوئ دغه کار په نن سبا وخت کې ډیر زیات ګران کار دی ځکه چا سره دومره وخت نشته چې یو 2-3 منټه چاله ورکړي په دغه مصروفیاتو وخت کې تاسو خپل وخت نه وخت وباسئ او یو شاعر یو لیکوال له ورشئ او هغه ځان سره میلمه کړئ او هغه په دغه سکرین باندې ولس ته راولئ ستاسو نه هم مننه کومه چې ما سره دغه مرکه را جوړه کړه ډیره مننه ستاسو هم کوو ځکه چې تاسو هم دومره مصروفه ژوند نه وخت راوویستو ډیره زیاته مننه صالح نادان صاحب تاسو نه خو مونږ یو مرکه کړې وه ملګري مې پیژني خو زموږ د پاڼې کم نوي ملګري د هغې ته په لنډو الفاظو کې په خپل سفر باندې مو لږه رڼا واچوله نو ډیره به ښه ډیره ښه ده زما یو شعر دی چې په هره مرکه کې وایم چې که هر څو ما خړپوسې د هنګو په خاوره کړي که هر څو ما خړپوسې د هنګو په خاوره کړي خدا پېښور ماته خپله سیمه غوندې ښکاري په هنګو کې مې خړپوسې کړي دي هلته پیدا شوی ما او پېښور کې مې ژوند وشو او دلته ژوند کوم ټیک ته جی صالح نادان صاحب کتونکو ته به دا هم شریک کړي چې په پښتو ادب کې خو ډېر زیات اصناف دي غزل دی نظم دی ټپه ده ستاسو خوښ صنف کوم یو دی زما خو تاسو چې کوم صنفونه یاد کړل زما خو پکې د خوښې صنف غزل دی ځکه ما چې کله د شعر ابتدا کوله لومړی چې ما شعر لیکلو نو ما د غزل نه کړی د غزل مې لیکلی دی او زیاته طبع ازمایي مې هم په غزل باندې کړې ده ټیک ته جی خپله شاعرۍ کې د بیا کوم موضوعاتو ته ډېر توجه ورکړې ده دا هم را سره شریک زه به دا خبره وکړم چې زیات تر ما کوشش کړی دی چې په خپل شعر کې په خپل غزل کې په خپل نظم کې هر اړخیز وچېړم هر قسم موضوعات راوړم هغه موضوعات چې د ولس دپاره د ولس دپاره پکې څه پیغام وي د ولس دپاره پکې څه فایده یو ښه سوچ نو زیات تر موضوعات ما چې کوم دی زما داسې موضوعات خوښېږي شاید چې د ډېرو شاعرانو یا د ولس پکې خوښېږي هم نه زما زیات تر په شاعرۍ کې چې کوم دی د مایوسۍ خبرې ډېرې دي مایوسۍ دغه کم نفسیاتي کم موضوعات دغه مې زیات خوښېږي اول کې ما رومان نه لیکل کوم چې د مینې خبرې وي د عشق خبرې بیا به راته زیاتو ملګرو ویل چې یار ستا په شعر کې خو ټول دغه د غم خبرې دي او د غم کیسې دي د خوشحالۍ به کې څه نشته او د مینې څه نشته نو بیا مې هڅه او کوشش وکړو چې په خپلو شعرونو کې مې لږ ډېر هغه د غم راوړه رومانیت هم راوړو زما د مایوسۍ د شعرونو به تا ته دې نه اندازه وشي چې زما یو 2 شعرونه دي چې ګوښه شوی یم بې حسه زمانې نه ګوښه شوی یم بې حسه زمانې نه زه نفرت کړم د انسان د نوم نامې نه او زما ژوند د مایوسۍ نه خالي نه دی زما ژوند د مایوسۍ نه خالي نه دی که ور وګورم د هرې زاویې نه ډېر ښکلی ډېر اعلی او بیا دې سره خبره مخکې بوځم چې که مایوسۍ موضوعات مې راوړي دي بیا مې پکې د امید هم د هیلې مې هم پکې څه ناڅه دغه کړی دی چې زړه خو مې نه غواړي خو خیر د زندگی به وکړم زړه خو مې نه غواړي خو خیر د زندگی به وکړم د نوي دور هر انسان سره سیالي به وکړم بیا مې پکې امید هم پیدا کړی ډېر ښکلی ډېر اعلی
یقینا ملګرو راسره د ادبي ګلونو خپرونې میلمه صالح نادان صاحب ادبي ګلونو مقصد خواره واره رنګونه راټولول او تاسو ته به دغه شیشه شریکول په دغه اړ کې نن راغلي یو صالح نادان صاحب خواله او ورسره خبرې اترې شروع دي خوندور شعرونه به ترې هم اورو نو بالکل صالح نادان صاحب کتونکي به هم دغه تمه لري خپل یو غزل هم راسره شریک کوي نو ډېره ښه ده دغه یو غزل دی زما د وړاندې چې زړونه ښایي یوه داسې آینه اخلمه چې زړونه ښایي یوه داسې آینه اخلمه د دې دوه مخو خلکو بل شان جایزه اخلمه او دا بعضې خلک په خبره باندې نه پوهېږي دا بعضې خلک په خبره باندې نه پوهېږي د بعضې خلکو په خبره سره لمبه اخلمه مننه دا بعضې خلک په خبره باندې نه پوهېږي د بعضې خلکو په خبرو سره لمبه اخلمه او علم کومه خو عمل ورباندې نه کومه علم کومه خو عمل ورباندې نه کومه لکه د شپې چې زه په لاس کې مړه ډیوه اخلمه مننه او زه هره شپه ورباندې ځان مشغولوم لګیا یم زه هره شپه ورباندې ځان مشغولوم لګیا یم ستا د یادونو نه جانانه زه مزه اخلمه مننه او دا راته مه وایه چې ولې راته ګورې اشنا دا راته مه وایه چې ولې راته ګورې اشنا زه د له سترګو نه د مینې اندازه اخلمه دا راته مه وایه چې ولې راته ګورې اشنا زه د له سترګو نه د مینې اندازه اخلمه او زما د شپې د شوګیرې تپوس سپوږمۍ نه وکړه زما د شپې د شوګیرې تپوس سپوږمۍ نه وکړه زه ټوله شپه ورته نادانه ستا نامه اخلمه ډېر اعلی مننه صالح نادان صاحب پروګرام کې راسره دا هم شریک کوي چې په نن وخت کې مو خوښ شاعر څوک دی ستاسو د خوښې شاعر دغه پوښتنه رانه ډېر زیات ملګري کوي د مرکو واله دا ډېره ګرانه پوښتنه هم ده چې د خوښې شاعر هم څوک دی زه به دا ووایم چې زما د خوښې شاعران خو مې ټول ښه دي خو زما شاعري خوښېږي که هغه ځوان لیکوالي که هغه مشر لیکوالي که هر څوک خو چې ښه شعر لیکي نو د هغه شعر مې خوښېږي داسې په شمار نومونه به درته یو څو والمه چې لکه زه چې زیات ګورم نو کیسر افریدی صاحب شو ممتاز اورکزی صاحب شو شاهنواز باقر صاحب په ځوانانو شاعرانو کې محمود ایاز صاحب شو نسیم ایثار صاحب شو وهمي اورکزی صاحب شو داسې دغه یو څو شاعران دي چې دغه شاعري او داسې بلا ډېر دي تاسو ما خبره وکړه چې یو وړوکی هلک خو چې ښه شعر لیکي نو زما د هغه شعر خوښېږي ټیک ده جی کتونکو سره دا هم شریک که چې دا کم اوسني شاعران دي دا زلمې کول تاسو هم زلمیانو کې راځئ زلمې شاعرانو کې تاسو هم شماري خو چې کم ملګري دا اوسني دي نو د دې په اړه ستاسو څه نظر دی زه به دا ووایم چې دوی چې کم هلې ځلې کم کوششونه کوي د پښتو دپاره د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره کمې هلې ځلې کوي دا د ستاینې وړ دي څنګه چې ما په پیل کې تاسو یاد کړ چې تاسو هم په خپله طالب علمان سبکونه وایئ خو د هغې باوجود هم تاسو کم لږ وخت پیدا شي هغه دغه شاعرانو له ورکوئ دغه لیکوالانو له ورکوئ دغه پښتو ادب له ورکوئ نو دغه ډېر ګران کار د ما په پیل کې ویلی دي خو دغه خبره ورسره ضروري ګڼمه چې ښه کار دی خو چې دا دې په ښه طریقه باندې وکړي یو معیار دی ځان له دغه کې خوښ کړي چې کله مرکه کوي یو شاعر سره چې هغه معیار خیال ساتلی یو معیاري شعر لیکي او په شعر لوازماتو باندې پوهی نو بیا دغه ښه کار دی خو ځینې داسې لیکوالان داسې زلمي شاعران دي چې هغوی دغه کار کوم دغه دی غیر معیاري کار کوي هغه ځکه کوي څه چې د پیسو د یوټیوب چینل دپاره یا څه د پیسو د 100 روپو د ګټلو دپاره هغه پښتو ادب له د پښتو ژبې له د خدمت نه دغه چې کم دی هغه نقصان ته ورسي چې پښتو ادب له نقصان ورسي نو دوی له پکار دي چې کار دی کوي د پښتو دپاره خو معیاري کار دی کوي ټیک دی جی ملګرو د ادبي ګلونو خپرونې میلمه راسره صالح نادان صاحب ملګري به د شعرونو تمه هم لري نو غزل اړخ ته به راشو خپل یو غزل راسره شریک کوي نو غزل دی چې هسې وایي په تا ګران نه یم سړیه هسې وایي په تا ګران نه یم سړیه ښه پوهېږم نادان نه یم سړیه هسې وایي په تا ګران نه یم سړیه ښه پوهېږم نادان نه یم سړیه زه به څنګه په تیاره کې رڼا وکم زه به څنګه په تیاره کې رڼا وکم زه خو ستوری د اسمان نه یم سړیه او تا په خپلې عقیده کې شک پیدا کړو تا په خپلې عقیده کې شک پیدا کړو ته څه وایې مسلمان نه یم سړیه او ما هر چا سره بې حده مینه کړې ما هر چا سره بې حده مینه کړې زه په ګټه او تاوان نه یم سړیه او په دعا کې صرف تا غواړم الله نه په دعا کې صرف تا غواړم الله نه زه د نور څه په ارمان نه یم سړیه
او ما نادان مینه په هر ځای کې شیندلې ما نادان مینه په هر ځای کې شیندلې د نفرت نه ډک انسان نه یم سړیه. ډېر ښکلی ډېر اعلی. صالح نادان صاحب پروګرام کې درنه د یو غزل غوښتنه بله کوم نو بیا پروګرام راټولو. دغه یو غزل دی ډېر زوړ غزل دی ما چېرته ویلی یم نه دا زمونږ ابتدایي شاعري ده بیا هم که څه غلطي بخښنه غواړو چې دا څنګه زندګي ده زندګۍ ته فکر وړی یم دا څنګه زندګي ده زندګۍ ته فکر وړی یم ملګرو زه دې خپلې بېوسۍ ته فکر وړی یم. ډېر ښکلی. او زه داسې ناشنا غوندې خاریې ته یم راغلی زه داسې ناشنا غوندې خاریې ته یم راغلی د خلکو بد نظر او بېروخۍ ته فکر وړی یم. ډېر ښکلی. زه داسې ناشنا غوندې خاریې ته یم راغلی د خلکو بد نظر او بېروخۍ ته فکر وړی یم زه ټوله شپه هغې ته په خیالونو کې ورګورم زه ټوله شپه هغې ته په خیالونو کې ورګورم خو ما ته نه راګوري لیونۍ ته فکر وړی یم. ډېر ښکلی ډېر اعلی. زما خو دغه عمر د تخلیق نه دی یارانو زما خو دغه عمر د تخلیق نه دی یارانو زه کله کله خپلې شاعرۍ ته فکر وړی یم. او تا ټول ژوندون نادانه محبت باندې نیلام کړو تا ټول ژوندون نادانه محبت باندې نیلام کړو زه ستا نادانه دغې جوارۍ ته فکر وړی یم. ډېر ښکلی ډېر اعلی. ملګرو ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لاباني څیز دی. خپرونه ادبي ګلونو را سره ناست صالح نادان صاحب پروګرام اخیره کې کتونکو له پیغام ورکړي. ډېره ښه ده زمونږ دغه کم کتونکي دا خو ډېر هوښیار خلک دي دې کې مشران هم وي په دې کې کشران به هم وي دې کې به زمونږ خویندې هم وي. پیغام به څه ورکړم خو زمونږ دغه کم ادبي ملګري دي زلمي شاعران لیکوالان دي چې اوس ادب ته راغلي دي د هغوی دپاره دغه یو وړوکی شان پیغام چې تاسو هڅه وکړئ کوشش وکړئ چې مطالعه وکړئ کتاب سره مینه وکړئ تاسو چې مطالعه وکړئ هغې نه بعد چې تاسو شعر لیکئ هغې کې به وزن وي هغې کې به پختګي به ډېر ښه شعر وي ستاسو به تجربه هم شوي ستاسو مشاهده هم شوي اول مطالعه وکړئ هغې نه بعد بیا تاسو شعر ولیکئ نو په هغه شعر کې به زور هم وي د ولس دپاره پکې پیغام هم موجود وي نو اول مطالعه وکړئ بیا شعر ولیکئ. بالکل جی ډېره پروګرام کې را سره د ناستي کولو ډېره زیاته مننه. ملګرو زموږ ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرمین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.